السلام علیکم مینوالو، هیله لرم چې جوړ او روغ یاستئ. نن ستاسو ته ډېر ښایسته ډېر خوندور په زړه پورې ټریک درښیم. هغه هم د هغه شي په باره کې چې ستاسو څخه خپل پاسورډ ورک کړي د فېسبوک څخه او یا له تا څخه هغه سیم ورک کړي چې په هغه تا خپل آی ډي جوړه کړې د فېسبوک څخه. نو ډېر ښایسته طریقه دی وروڼو. که چیرې تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لازمن ویډیو هم لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې ستاسو سر په خلاص شي، ښه په غور وګورئ. نو راځئ چې زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو اول به تاسو راسئ سیټینګ له به راسئ، کوم چې د موبایل سیټینګ دی دې ته به راسئ. موبایل سیټینګ له چې کله راغلی کوم پرته چې سرچ بار لیکل دی په دې کې به ولیکئ ایپ APP بیا سرچ کې چې کله سرچ کولو تاسو له به داسې اوپشن د راسي ای پرمیشن لاندې لیکلی دی. ای پرمیشن ته به ته راسې. ای پرمیشن چې کله ته لاړلې بیا به ای پرمیشن له به ته لاړ شې بیا چې کوم ایپ لیست لیکلی دی په اول لاین کې په ایپ لیست باندې به کلیک واخې. ایپ لیست چې کله وایي لوډینګ روان پسې داسې اوس به ته راسوی خپل فېسبوک په پیدا کړي یا خو که چېرې تا ته دلته ما به ایټمان ډېر دي زه به سرچ ورکړم فېسبوک. تاسو له به ډایرکټ راسي فېسبوک په ته کلیک کې بیا به داسې درې اوپشن اوپن فورس سټاپ انسټیل. اوس کله کله داسې فورس سټاپ چې انسټیل اوپن دا نه وي مطلب نه وي اپډیټ شوی ستا فېسبوک. که چیرې دا رقم اپډیټ وخوسئ د که اول ته تر ټولو مخه خپل فېسبوک اپډیټ کړه او چې کله اپډیټ کړي بیا به راسې لاندې دا پیج به زه ختم کړم بیا به جیمیل ته ولاړ شي. جیمیل به خلاص کړي. جیمیل ته چې کله خلاص کړي کوم دا تصویر چې ستا هغه لګېدل دی که د چا هغه اپډیټ وي هغه په ښي طرف باندې راځي او که د چا هغه اپډیټ نه وي په دې کیڼ طرف راځي باندې دلته. نو ته په دا تصویر والا پرته په دې به کلیک کړې. په دې ته کلیک کړې بیا چې کوم په دا ګول دایره کې چې کوم بند دی ګوګل اکاونټ په دې به کلیک واخې. په دې چې د کله کلیک واخیستې نو داسې دغه به راشي. بیا چې کوم لاندې په دا کیڼ طرف کې مینو لیکل کېده دا مینو باندې به کلیک کړې. دلته سیکورټي راځي په څلورم اپشن کې سیکورټي ګوره تاله چې کومه لګېدل کېده. نو که چیرې دلته ته راولي هم صحیح ده که نه دلته هم راسي داسې هم دی پرسنل انفارمیشن دی ډیټ دی سیکورټي ده او دلته کوم دا سیکورټي ده په دې سیکورټي به ته کلیک کړې. سیکورټي ته کلیک کړې بیا به لاندې راسې. لاندې چې راغلی پاسورډ منیجر چې کوم لیکلی دی دا خانه کې چې کوم لیکلی دی په دې به کلیک کړې. پاسورډ منیجر ګوره دا ګوره پر دې به کلیک کړې. پر دې چې کله کلیک کړي بیا دې کوم ته د فېسبوک که ستا د جیمیل اکاونټ ورک کړي هغه هم تلته ډېر په اسانه پیدا کولی شي. په ګوګل باندې کلیک کړه تا ته خپل جیمیل اکاونټ درښیي. نو زما د فېسبوک اکاونټ ضرورت دی له ما هیر سوي یا ورک کړي نو په دې باندې به کلیک واخلې. یا به تاسو داسې وریفیکیشن یا به کوډ وغواړي کوم موبایل چې تاسو کوم کوډ ورکړی هغه کوډ غواړي. ما فنګر پرنټ ورکړی دی هغه به ورکړي. اوس ګورو دا تاسو ویناستئ ما ته یې راښکاره کړلو فېسبوک چې کوم دی په دې باندې به کلیک واخلې. اول په تا په کوم نمبر جوړ کړي هغه نمبر به تا درښکاره کړي او بل دویم چې کوم دا آیکن والا نشان دی دا په دې به ته کلیک کړي. ګورو تاسو وینئ زما پاسورډ ما ته ښکاره شو. نو ډېر ښایسته اسان طریقه دی. زما بل اکاونټ هم دی د هغه هم دی ما ته ښیي که ستا په موبایل کې دوه فېسبوک کوي تا د دواړو سره کوډ درښولی شي په کوم نمبر جوړي هغه درښیي. نو که چیرې مو ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو ملاویږو په نورو ویډیوګانو کې د الله په امان.